بله ورځ په ریاض کې خو تاسو ول د کنسرټ په نامه باندې چې تفریحي موسم دې ته وایي په دې کې کومې بېحیایي نه وسوه کومې عریانۍ په دې کې نه وسولې هلته په قاعده په دعوت باندې العیاذ بالله العیاذ بالله هلته په دعوت باندې لبناني و افریقایي و امریکي ښځې راغوښتل کېږي او بیا دوی رقصول کېږي دغه امریکایي و لبناني او افریقایي ښځې دغه منحوسې دغه ډمانې دغه زناکارې دغه بېحیا بېعفته زنانې نن مسلمانانو ته ثقافت ورښیي نن مسلمان ته درس ورکوي ولې موږ تاسو دونې بیده یو ولې موږ تاسو د دې نه عبرت نه اخلو نن چې موږ تاسو کوم حالات وینو دا حالات یقینا د برداشت نه دي په نام یو مسلمان هم دا حالات نسي برداشتولی الله دې پر موږ رحم وکړي نن د مسلمانانو پر مقدس مځکه باندې کومه مځکه کې چې د الله اول کور جوړ سوی دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکه کومه مځکه کې چې د الله سبحانه وتعالی کور د عبادت دپاره د طواف دپاره د طاعت دپاره جوړ سوی دی په کومه مځکه کې چې مقام ابراهیم دی په کومه مځکه کې چې د الله آخري نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته سترګې لڅې کړې دي په کومه مځکه کې چې جبرائیل علیه السلام راغلی په کومه مځکه کې چې ابراهیم علیه السلام د الله سبحانه وتعالی پاک کلام پاک وحی نازل کړی دي په کومه مځکه کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله په نبوت باندې مبعوثه کړي په کومه مځکه کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین د اشاعت لپاره د الله پر مځکه باندې د الله احکامات د جاری کولو لپاره قرباني ورکړلې وطن یې پرېښوی وینې یې توی سولې په کومه مځکه کې چې د حضرت عمر رضی الله عنه خلافت تیر سوی دی په کومه مځکه کې چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلافت تیر سوی دی په کومه مځکه کې چې د اسلام د اشاعت لپاره د کفر او الحاد د ختمېدو دپاره د مشابهت کفر د ختمېدو دپاره غزوات سوي دي په هغه غزوات کې صحابه کرام په شهادت رسېدلي دي تر اوسه پورې موږ تاسو یادو شهدا د بدر شهدا د احد شهدا د حنین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په کومه مځکه کې چې صحابه کرام د دغه قرآن په خاطر باندې د دغه دین په خاطر باندې په مځکه باندې پرې باسل سول او بیا په سکروټو باندې یا په ګرمو وسپنه باندې د دې بدنونو ته داغونه ورکول کېدل په کومه مځکه باندې چې د اسلام هغه بهادره زنانه اوله اسلام کې اوله شهیده زنانه سمیه رضی الله تعالی عنها شهیده سوې ده نن په هغه مځکه کم حالات شروع دي نن دا حالات ته برداشت دي نن په دغه مځکه کې په یوه نامه او په بل نامه باندې کم حالات شروع دي دا د الله قهر ته دعوت نه دی دا د الله غضب ته دعوت نه دی دا قرآن او د قرآن احکاماتو ته شا ګرځول نه ده د بېحیایي په نامه باندې د بېحیایي د عروج دپاره د عریانۍ د عروج دپاره د مسلمانانو د حیا له منځه وړلو لپاره په یوه نامه او په بل نامه باندې پروګرامونه جوړیږي او ما او تا ورته ګورو کله یې په یوه نامه باندې عنوانوي کله یې په بل نامه باندې عنوانوي تاسو اوس ول د په ریاض کې د حجاز مقدس ښار دی په هغه کې مکه او معظمه ده ریاض هم په حجاز کې داخل دی کوم کې چې انبیاو خپل مبارک قدمونه ایښي کوم کې چې انبیا د نور وطنو څخه د ابراهیم علیه السلام په شان باندې راغلی دي او دلته د اسلام دعوت او اشاعت شروع کړی دی نن په هغه مقدسه خاورو کې دا حالات د زغملو دي د مؤمنانو مسلمانانو دپاره نن په دغه مقدسه خاورو کې د قرآن او د سنت خلاف اعمال شروع دي د الله سبحانه وتعالی د نارضګۍ ته دعوت ورکولو والا اعمال شروع دي او موږ تاسو ټول خاموشه پاتې بله ورځ
په ریاض کې تاسو ول د کنسرټ په نامه باندې چې تفریحي موسم دی ته وایي په دې کې کوم بې حیایي نه وسوه کومې عریانۍ په دې کې نه وسولې آیا دا پیشن دی که نه دغه پرمختګ دی د مسلمان آیا دغه د مسلمان ترقي ده آیا دغه د مسلمان نوی حالات دي چې خپل اسلام او قرآن شاته پرېږده د الله قانون شاته پرېږده مغرب او د مغرب پرستو قوانین رامخته که د هغوی رواجونه رامخته که په اسلام کې هغوی ته نوي نوي عنوانات ورکوه نوي نوي نومونه ورکوه او د مسلمان د نوجوان نسل د نارینه او د ښځینه حیا او پاکدامي او عفت ټول یوسه او بې حیایي ته مخه که دا تا ته چا اجازه درکړه د نورو اسلامي ممالکو څخه موږ ګیله نه کوو دا زموږ مشترکه اسلامي ښار دی زموږ د اسلام مقدس تاریخ په دې کې دی زموږ د اسلام مقدس شاعر په دې کې دی زموږ د اسلام مقدس محبوب صلی الله علیه وسلم پیدایش په دې کې سوی دی او اوس هم هلته دی دې ته موږ هېڅ چاته دومره اجازه نه ورکوو دا زموږ زړونه چې وي دا د مسلمانانو د تهذیب پر خلاف دا د مسلمانانو د اسلامي ثقافت پر خلاف دا د مسلمانانو د اسلامي روزنې په خلاف نوي درسونه ورکول کیږي په یوه عنوان او په بل عنوان باندې هلته بقاعده په دعوت باندې العیاذ بالله العیاذ بالله هلته په دعوت باندې لبناني و افریقایي و امریکي ښځې راغوښتل کیږي او بیا دوی رقصول کیږي دغه امریکایي و لبناني او افریقایي ښځې دغه منحوسې دغه ډمانې دغه زناکارې دغه بې حیا بې عفته زنانې نن مسلمانانو ته ثقافت ورښیي نن مسلمان ته درس ورکوي ولې موږ تاسو دونې بده یو ولې موږ تاسو د دې نه عبرت نه اخلو تاسو وګورئ اسلام دې ته اجازه ورکوي اوس که یو علما پر دې باندې بیان وکړي وایي دا علما چې کوم دي اسلام یا علما دا د ترقي خلاف دي ګورئ دا واورئ اسلام به نه متهمه کړو د خپل ناشومې د خپل شوم اهدافو دپاره به اسلام نه متهمه کوي اسلام به نه بدنامه کوي اسلام دا یو بقاعده نظام حیات یو بقاعده پرت دین دی په دې کې د انسان د زندګۍ بقاعده مکمل نظام حیات پروت دی لیکن په اسلام کې د تفریح اجازه شته په اسلام کې د ترقی اجازه شته په اسلام کې د پیشن اجازه شته خو د اسلامي حدودو لاندې لیکن کوم چې تا ورته پیشن وایه کوم شي ته چې ته ترقي وایه کوم شي ته چې ته پرمختګ وایه چې هغه بې حیایي عریاني د نارینه او زنانه اختلاط د یهودو او د نصاراو مشابهت د هغوی سره مینه هغوی په دعوت راغوښتل دغه ته اسلام اجازه نه ورکوي نه دا د مسلمان ترقي ده نه دا د مسلمان دپاره پرمختګ دی هېڅکله دا نه دی حضرت عمر رضی الله عنه څه وایي نحن اذل القوم نحن اذل القوم موږ د ځمکې پر سر یو ذلیله کسانو فاعظنا الله تعالی بالاسلام الله موږ ته عزت په اسلام کې راکړي موږ چې اسلام راوړي الله موږ عزتمن کړو فمهما نطلب العزه کله چې موږ عزت د الله د کلام او د اسلام نه بغیر تلاشو الله به موږ ذلیله کوي واوري الله به موږ ذلیل کوي نن په مقدسه خاوره باندې ما او تا عزت په څه کې بولو د خدای قرآن موږ ته دا وایي د الله قانون موږ ته دا وایي دلته هغه علما چیرې دي چې د نن څخه یې 2 کاله در مخه دا فتوا ورکول چې هغه کسان چې د تعلیم دپاره ماشومانو ته زده کړې لپاره د بیت الله شریف مجسمه جوړوي دا ناروا او حرام دی پخوا به چې حاجیان راکړل هغه جوړ شوي بیت الله شریف مجسمه شکل د تعظیم په خاطر به راوړي او بیا به په دې باندې خپلو ماشومانو ته انسانانو ته تعلیم د حج او د بیت الله شریف د عمرې او دا ورزده کوي دوی پر هغه باندې د عدم جواز فتوا ورکړه نن چیرته نن چې د کعبة الله په شکل باندې حالته بقاعده ځای جوړ دی که ته وایې دا هغه نه دی جوړ دا غلط فهمي ده زه ستاسو یوه دا پوښتنه کوم دا زنانو چې دا بربنډې په راګرځي دا څه شی دی دا خو ته ورته ګورې بیا عجبه دا ده ته دومره کم عقله ته د یو امریکایي ډیمې څخه
ته د یو افریقایي دین ثقافت زده کوې ستا اسلام دومره بې ثقافته پاته دی ستا دین دومره بې ثقافته پاته دی افسوس پر تا باندې ته یهودو نصاراو ته دا دعوت ورکوې چې راسه ما ته پیشن راوښیې زما په اسلام کې زما پیشن نشته العیاذ بالله دا ته غدار یې ته د خپل اسلام سره بې وفا یې تا د خپل دین سره غداري کړې تا د خپل قرآن سره غداري کړې دا د زغملو نه ده دا هېڅکله دا د زغملو نه ده